अस्सलाम वालेकुम زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې د تاسو سره کالی یم ناظرین عوامي مسایل کې موږ تاسو یو ځل بیا هر کلی وایو عوامي مسایل پروګرام کې نن موږ راغلی یو دلته ډاګ اسماعیل خیل ته د چراټ روډ باندې دی او آوټ ډور موږ د ویډیو کولګي یو آوټ ډور کولو وجه صدا دوه وجوهات یو خود د دې د خلا او د دې خولي موسم ډیر خولي الله رب العزت دې ضلع خاص ور کړی دی او زما بیک گراوند کې به تاسو ګورئ یم ویډیو دوران کې هم به ان شاء الله کیمرامین تاسو وایډ انګل کې خیم چې ډیر خولي د دې یو الله رب العزت خاص ور کړی دی خاص کر راځو عوامي مسایل پروګرام ته نو عوامي مسایل پروګرام کې مونږه د دې چې کوم مسایل دي دا غي باره کې ان شاء الله مونږه د دې ځله الیکشن کې چې کوم سلیکټ شوی چیرمن صاحب دی زمونږ ډیر ګران قدر ملما حمید علي صاحب هغه سره تاسو ملاقات کوو راځي چې هغه سره ملاقات وکړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام حمید علي صاحب زموږ ناظرین ته لغونته د خپل سیاسي بیک گراوند باره کې لغونته کتا سو ویلینو بسم الله الرحمن الرحیم سیاسي بیک گراوند خو وزد دا ویم جی اثر جمال صاحب چې زما ډېرې بودینه شوق او سیاسي سره مې تعلق هم دی سیاسي شوق هم دی بل د نېشنل سره 20-21 سال نه روان یم خو د علاقې مشران سیاسي کسانو ماته وي چې دا پیرا وطمه کې نو مجبورن زما کې شوم د مشرانو د سیاسي مشرانو خبره ما ومنله او مکې شوم او سیاسي پهله ځل باندې الله لوبر رب العزت ته د الله لوی کرم دی چې ماته دا د نصیب کړه صحیح ده او زه ډېر د مشرانو او د سیاسي کسانو شکریا ادا کوم ان شاء الله دا مانج سکی څه وس خبره وي زب عوامي خدمت تراوته ما او عوامو خدمت کوم صحیح ده جی د کې د علاقې خلکو تاسو سره ډېر غیرت کو چې پهله ځل تاسو الیکشن ته درې دی نو ډېر شکریا بالکل ما هو پهله ځل باندې چې د مشرانو د علاقې د محلي ټولو مشرانو کشرانو ما سره ډېر مدد وکړو او ډېر منډیټ یې ماته راکړو زبردست پهله ځل باندې زبردست زه په پهله ځل راوځم سیاسي او ان شاء الله تیرا مکه سوچ کو ان شاء الله کله سے خطر کو نو مکه بو عوام خدمت راو ان شاء الله درته حمید علي صاحب چې د دې د ډاګ اسماعیل خیل کم داسې مسایل دي چې هغه فوري تور سره حل کولو چې ډېر زیات ضروري نو جی ناصر جمال سے مسلې خو فرض کی وی او زمونږ کلی کې مسلې شته ده نو ان شاء الله دا به حل کوو وختي تور باندې ډېرې مسلې دي موږ ته مثلا کې ایجوکیشن شو اسپیټال شو او بل دا وګو مسله ډېر غټه ده موږ علاقې کې کنه نو ان شاء الله دا کوشش وکړو مسلې ډېرې دي چې داخل شي الله پاک حل کوي موږ ان شاء الله حل کوو صحیح ده جی بعضی مسایل داسې وي حمید علي صاحب چې هغه لکه یو چیرمن یا ناظم چې دی هغه به حل کړي شي او بعضی مسایل داسې دي چې هغه خو فند سره تعلق ساتي حکومت خو دې ټیم کې تاسو له فندز وغیرہ نشته دی جی بالکل زادي سي خبرو کو جی نصر جمال صاحب زمونږ بلدیاتو کې صوبایي حکومت ډېر حل ځلې کړي ګوت یو قسم ته ګوتې والي دي نو ګوتې والي پغه باندې مونږ ته بس صرف ساين کوو مونږ په دې تکړیو چیرې ساين کوي نور اسم نشته اټسټیشن وغیرہ دا خلک خدمت ته بس تاسو 24 غنټه بس دا زمونږ وس کې دي بل کوړه راشي نو دا تقسیم کو نو ټیک ته مونږ خو د عوامو خدمت راوځي وګره نو د کې افیس فند چې کوم د عام نشته د عام جیب نه لګو او بل تنها نشته د ټول چیرمنان چې زمره دي ان شاء الله راوځي د عوامو خدمت ته نو دا څه پکې روزګار کوي څوک بیروزګار وي څوک څه وي ماته ډېرې مسلې راځي د چیرمنانو کنه چیرې زموږ تنخواه به چل کیږي او بل فند به چل کیږي نو ان شاء الله دا به خو موږ ته ټایم ویسټ کوي دا صوبایي حکومت ټایم موږ ته ویسټ کوي نور هېڅ نشته ان شاء الله دا 2-3 میاشتې به لګي ان شاء الله خپل ځای ته بر سره شي
صحیح دی جی حمید علي صاحب سي روډ سټرکچر خو دلته ډیر ښکلی دی ماشاءالله دلته مولید او تاسو تر دې زی پورې ما یو خاص قسم د دې زیغه خایس او د غشته د ټیک ته مخکې پکې کار شوی دی خو دین علاوه ګیس وغیرہ شته د دې علاقه کې جی جی الله دې په جنتونو کې ناظم صاحب او ناظم زمون مخ کې لطف رحمان صاحب خی دی علاقې ته چې ګیس راوسته غ پترو راغله دي ډېر جنانان انسان او خدای دې وبخي امين جی او دغه ورور دی ایم پی ای خلیق الرحمن صاحب اوس هم موجوده زمو ایم پی ای دی خی الله دې دوړ ته همت ورکړي چې دا شانتي کارونه وکړي ان شاء الله موږ سره یو هغه می عوام سره دعا وته کوي نو ان شاء الله کوو صحیح دی کم داسې مسایل دي چې هغه تاسو دا غنئ چې یاره دا فوري طور سره د حل کولو چې د ډېر زیات ضرورت دی د ډاګ اسماعیل خیل مسلې ډاګ اسماعیل زموږ فوري تور باندې چې کم دی زموږ کلی کې ډېر د اوبو تکلیف دی اوبو زیات تکلیف بالکل اوس دا پیپ مارا نه کړی د موږ جنازګاه وته مخامخ کاری جی نو دغه جنازګاه نه ما په اثر رسوخ باندې خپل پیپ رانه کړو د دې محلې ته ورانه کو خپل محلې ته ورانه کو نو دا پکار دی چې موږ ته زر خلکو ته تکلیف سي او دا پیپ چې کمپلیټ کی صحیح دی جی ان شاء الله مهرباني به جی کمپلیټ کی صحیح دی جی ټیک د کی تاسو سره لکه حکومت سره چې کوم اوس هلې ځلې تاسو کوي کم منډه تړي وای د کی تاسو سره صوبایي حکومت سره منډه وای نه صوبایي حکومت خو فلحال خاموش ته مونږ خاموش یو خاموش نه د صوبایي حکومت زموږ تاسو هم ناصر جمال سیوی چې بلدیاتو مرکز د موږ د ویلي 400 بلدیات ته ورکو جی ها بالکل الیکشن په دې خبره شوی الیکشن کده مطلب نو بیا به الیکشن نه کولو ٹھیک جی کدا وی چیرې د بلدیاتو کې موږ غوتی وخو نو د فندونه عوام موږ باندې مات کړي دي موږ ته منډیټ را کړي بالکل ٹھیک شو بالکل نو عوام همونه ګلې مندي بالکل او عوام ته پته نه لګي چې د کی صوبایي حکومت مداخلت ته بالکل نو مهرباني به صوبایي حکومت ته سوال دی چې مهرباني به دي او صوبایي حکومت چې دا فند موږ ته منتقل کی نو موږ ته ټایم نه ځای کی دا ټایم را اسی تیر شي او بل دا د خپل بدامه باندې دي زموږ ګری کې ایم پی ای دی مونږ ته وی چې فندونه راکا یا فند یا دا کارو کا یا بورو کا یا ډانګاو کا نو مونږ ته وی چې صوبایي حکومت ته یا فل خالص نشته صوبایي حکومت کې مونږ د ایم پی ای صاحب دی نو دا خپل بدنامي ده زموږ نه ده صحیح دی جی بلې پیر ته ان شاء الله دا بودريږي مونږ بودريږي نو د بدنامي دی نو مونږ دا ریکوست کوو صوبایي حکومت ته چې فندونه دی راکړي عوام باندې اعتماد کړي دي او ان شاء الله دا شانتي کارونه به مونږ بیا کوو حمید علي صاحب څه خیال دی چې دا کم بلدیاتي انتخابات شوي دي دا خو چې کم خان صاحب په تقریر کې ویلو چې دا د فندز اصل ترسیل چې دی هغه چیرمن او کونسلر او د کتابرسي او هغه به ډیلیور کوي دا به بهتر نه چیرې دا سیز ورکړي بالکل ان شاء الله دا بل منظور کړي خان صاحب اسمبلی کې کداوشي بهتر نه ده نو کداوشي نو دا ډېره ښه خبره وي چې موږ تراکي عوامو ته څه خو وشي کنه صحیح خبره وي موږ باندې غټ اعتماد کړي صوبایي حکومت ته موږ دا ریکوست چیرې داسو خپل موږ ته فند چربانا چې سمره دي دا ټول ته ورکړي ان شاء الله عوامو ته په دې باندې څه خوشي بالکل چې دا خبره صحیح کوي درته وایي چې د حکومت د سرګې پټولو د لپاره اساسو چیرمنانو کونسلرانو دوی سټرایک وغیرہ یا دغه وغیرہ आवाज اوچتای جی ناصر جمال سے مونږ تاریخونو کو لاندې په بوکي ضلع سلومو کړو او بل په دې تاریخ باندې مونږ سټرایک کړو په خبر کې اوس به نر لګیدلی نو سپریم کورټ ته مونږ دا ریکوست کوو چې مونږ د تاریخ زر راکړي نو ان شاء الله سپریم کورټ عدالت زموږ په حق کې فیصله وکړي خو مونږ د صوبایي حکومت نه دا افغان دی چې دا ټایم مونږ ته مخ خرابوي نوري چې نشي سپریم کورټ ان شاء الله به فیصله به مونږ چربانانو په چې کوم سلور کال دی هغه په دې کې تیر شي په دې کې به تیر شو به مونږ مست کو عوام به خپوي دا خپل بدنامي دی
او حمید علي صاحب که دا وګوري که دوباره فرض کا د دې دا ټیم ضایع شولو دوباره به عوام چې دی هغسې مطمئن هم ني په ووټ اچولو کې چیرې کار خاصې فنډز نه جی بالکل تا خبر صحیح ده ما هوته چې خپل بندامي کې بالکل آینده لپاره به دی وټونه درګي مونږ به ګرځو دی به ګرځي نو مونږ به عام ته څه وایو دی به ورته څه وایي مونږ به ورته څه وایو چې دا شان مونږ به ورته دا وایو چې دا د صوبایي حکومت دی نو صوبایي نماینده بدل ته خامخا وي ظاهره خبره ده جی بالکل مونږ چرمنان یو دا واټ دی بل واټ دی نو مونږ چرمنان به ګرځو چیرې نشنل ته ورکې پیپل ته ورکې نو خامخا صوبایي حکومت نماینده به وي بالکل نو دا د ځان بدنامي کوي نو بیا به چاته ورځي ووټ به تله څنګه واړي بالکل چې ما څه ګړي څه خو به ورته شوکوي او شوکولو لپاره څه خو به کوي څه به ورکوي چې عام مونږ دا خدمت کړي چې څه ورکړي نو هغه به شو کړي چې او چې سره کې نو مونږ ورته شو کړي چې دا شریف کس دی صوبایي نماینده دی دا شریف کس دی ووټونه ورکړي نو انشاءالله که دا یې وکړو کامیاب به شي صحیح ده جی زه ډېره شکریا ادا کوم ستاسو حمید علي صاحب ډېره مهرباني ناصر جمال صاحب د تاسو چلن ډېره مهرباني موږ ته مو دا یو خبره موقع راکړه ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ ناظرین دا زمونږ ګران قدر حمید علي صاحب حمید علي صاحب چې دی ونس اگین زه یو ځل بیا ریپیټ کوم چې ډاګ اسماعیل خیل او ډېر ښکلی ځای د چکر دپاره د دې ځای راتګ دپاره دا ډېر مزیدار علاقه ده دلته تاسو چکر هم راوالی شي مسایل چې کوم دي هغه حل کیږي خو د حل کولو دپاره نیت هم پکار دی که صوبایي حکومت دې ټایم کې لږ غونتې دا سټرانګ ویل شو کی او دا فنډ چې دی دا د چیرمنانو کونسلرانو دې ټول له ورکړي او دې ډیلیور کړه نو د دې کامیابی دا نه چې یاره دا به صرف چیرمن ته د دې کریډټ سي ظاهره خبره ده چې هغې ته پته لګي عوامو ته د دې پته لګي چې یاره دا کم حکومت دی په صوبه کې د چا حکومت دی هغې ته دا پته لګي نو که هغه حمید علي صاحب له ورکړي او هغه د ان پی نه پیپلز پارټۍ نه جے یو آی نه جماعت اسلامي نه که د هر پارټۍ نه وي عوامو ته دا پته ده چې یاره دا فنډ د کوم ځای نه راځي بهتر به دی چې یاره خان صاحب دا چې کومه وعده کړې ده په هغې باندې چې کوم دی نو لږ غوندې عمل درآمد وشي او دې خلکو ته دا فنډز ترسیل وشي چې دوی مخې ته عوامو ته ډیلیور کړي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم